د دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پټ کې خاطر وکړي دا پروګرام اخرنه پروګرام وګڼئ سوال کوم تاسو ته رب العالمین ته توجه وکړئ هغه د قیامت نښې هغه قیامت را روان دی عزتمندو د دې خلکو د عزت سره لبې مه کوئ د خپل عزت سره لبې مه کوئ په دې کې یوازې د دوی عزت نه زموږ هم عزت ځي زموږ هم عزت ځي قسم په خدای چې زموږ عزت ځي زموږ د کلمې زموږ د قرآن هغه هر څه هغه شریعت پکې پیمالېږي قسم په خدای که کافر هم داسې کوي عزتمندو مه کوئ داسې سوال کوم عاجزانه درخواست کوم یم کمزوری یم ملګرو ته مې مخکې مې وویل که زه قسم وخورم قسم دا ټوله مجمع ناسته ده د دې ټولو مخکې قسم وخورم چې زه د دې ټولو نه زیات ګناهګار یم زه به په قسم کې حانس نشم زه دومره ګناهګار یم ستاسو ایمانونه ښه اعلی ایمانونه دي زموږ نوجوانان طبقه چې کله موږ اعلان کړی الحمدلله غیرت یې کړی دی زموږ سره به په دې خبره کې مضبوط ولاړ یې چې دا زموږ اخرنی پروګرام دی ولاړ به یې په دې کې به راسره مضبوط ولاړ یې چې زموږ نه به چېرې بیا داسې خطایانې ونه شي انشاءالله ولاړ به یې که نه پروګرام انتهایي په لنډ دغه سره راغونډ کوي د اهل محلې والا ته دوی ته هم تکلیف مه ورکوئ څوک په مریضاني څوک په ماشومانې د خپل ویلیم هغه دومره کوي چې صرف دا پینډال اواز ورسي په آخره کې یوه خبره کوم ستاسو د ټولو مشکور یم د دوی خلکو چې موږ ته به دې دومره مجمع کي او په دې سپیکر په دې باندې موږ له دومره اجازت راکړه الله پاک ما چې سوی رب العالمین دې ما له او تاسو له د عملو کولو توفیق راکړي آخره کې چې دا څومره خواجه سره مېلمانه راغلي دي ما دې ملګري ته وویل ستاسو نوم دی جي امرګری څه نوم دی وزیر صاحب هغه وزیر صاحب ته ما وویل چې دا مېلمانه په آخره کې زما سره لازم کېږي موږ طلبا راویستو دغلته خو دلته چې ټیپ لګېدلی دغلته موږ ختم کوو داسې نشي کېدی د قرآن مجید بې حرمتي ده موږ د ښکته مدرسې ته جومات ته ځو مدرسه کې زموږ سره بیا خپل جدا ځای دی موږ هلته ختم کوو تاسو پروګرام به ورته ختم شي او دو به بیا راځي زموږ سره به د هغې ختم په دعا کې شریک کېږي او یو پیاله چای بس کېږي موږ له چې څنګه ټایم راکړو تاسو په امن سره انشاءالله تاسو ته به په امن سره دغه کېږي زموږ سره به صرف یو پیاله چای وڅښئ په دعا کې به زموږ سره شریک شئ او محترمو دا خبره واورئ د دې خلکو د عزت سره لبه مه کوئ هسې نه زما او ستا په خاندان کې څه به پاتې شي د دې خلکو فریاد که ما ورته لږ ورته واورېدو قسم د زندګۍ نه د سړي نفرت پیدا شي ځان ورته بادشاه ښکاره چې زه خو بادشاه یم بادشاه د دې خلکو د زندګۍ سره لبې نه کول د سره تعاون کول خو د تعاون جدا جدا طریقې دي دا طریقې نه دي چې پیسې ونولم د دې باقاعده تپوس کېږي نو انشاءالله ټول به په دې خبرو متفق یو الله پاک دې زموږ ایمانونه زموږ جانونه زموږ مالونه محفوظ کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې د قیامت پورې چې کوم شفاعت یې زموږ نصیب کړي نن چې موږ کومه توبه وباسو رب العالمین دا زموږ اخرنۍ توبه ده دا رب العالمین اخرنۍ پروګرام دی داسې توبه وباسو چې بیا به انشاءالله داسې پروګرام نه کوو نه به داسې پروګرام له زو که څوک کوي د پروګرام به مونږه مخالفت کوو ټول به داسې کوو که نه الله پاک زموږ توبه قبول او منظوره کړي واخر دعوانا الحمدلله